چې نو ما ته چا وته معلوم وې زه چې نو ما ته چا وته معلوم وې زه بې نومه وم خو ته به رانوم وې معصیت مې تعارف شو ستا د مهر معصیت مې تعارف شو ستا د مهر په داسې که مهربانه په معصوم وې دا مکان او زمان ما باندې آباد دي دا مکان او زمان ما باندې آباد دي تا عامل نه په ادم نه په معدوم وې او که مرحوم شم بیا به تا ستاینه څوک که مرحوم شم بیا به تا ستاینه څوک زه چې نو ما تعریف نام معلوم وې تغیر مې د عمل رد عمل دی تغیر مې د عمل رد عمل دی تا اخر کې وې هغه چې اول کوم وې او کم او زیات مو په قسمت پورې منسوب کړه بې پروا ته له تقسیم او له مقسوم وې او که خبر وه چې توبې باندې غولېږي غولولی به بالو لکه ماشوم وې او دا څو شعرونه مخصوص شعرونه د تصوف دا زه جانان لاله ته ډالۍ کوم کیلو کال ښه دی خو وجد په کار دی حال په کار دی کیلو کال ښه دی خو وجد په کار دی حال په کار دی الکا سره لکا د یار د پاک جمال په کار دی چې زه او ته یو شو خو زه او ته پاته شي چې زه او ته یو شو خو زه او ته پاته شي د اتصال لره تجرید د انفصال په کار دی وجوب موجود وجوب لره امثال په کار دی د لا او ما د تنزیه او د تشبیه په مقام د لا او ما د تنزیه او د تشبیه په مقام وجوب وجوب لره امثال په کار دی او خیران وایي هیڅ زوال دی د انسان د عقل مونږ لیونو ته د دې زوال کمال په کار دی او په شهادت کې د مشهود شي د موجود تعین په شهادت کې د موجود شي د مشهود تعین مشاهده ستا د جمال ستا د جلال په کار دی او راکړه دعوت ساقي مؤمن یم زه دې نه ماتوم راکړه دعوت ساقي مؤمن یم زه دې نه ماتوم څه خو سبب مې د توبې د انفعال په کار دی او دا شعر د ما خواږه نصیر تراب ته ډالۍ ده چې د بې مثال ذات د صفات د تعارف دپاره د بې مثال ذات د صفات د تعارف دپاره شبیه د مثل الاعلی د امتصال په کار دی فتنهګرینه د جبلت د نقصان ښه خبر دی فتنهګرینه جبلت د نقصان ښه خبر دی انسان فتنه ولې د مال او د منال په کار دی او د خوشحالي قحط ته روح ته وږی پاتې نشي د خوشحالي قحط ته روح ته وږی پاتې نشي زړګی غم د خپل سخي جانان سنبال په کار دی او زه د رجت قایل یم ځکه خو وعدت خوښوم کلو شین ورجل الاصلي زه د رجت قایل یم ځکه خو وعدت خوښوم وایي زه ته خوښ په کثرت تا جنجال په کار دی او ملایانو ډېر په معذرت سره چې الف لام میم چې اپوټه شي ترې نه څه جوړېږي الف لام میم چې اپوټه شي ترې نه څه جوړېږي ملا صاحب به مونږ جواب د یو سوال په کار دی او قدر په کار دی ټول امت ته دا ثواب د رسول دا ما سره سید ناسته شاه حسن ولي ته ډالۍ ده قدر په کار دی ټول امت ته دا ثواب د رسول خو اطاعت او اتباع د پاک آل په کار دی او افراد مغرور تفرید مجبور کړي هر انسان بالولا افراد مغرور تفرید مجبور کړي هر انسان بالولا سوا د عشق په هر یو کار کې اعتدال په کار